پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 4 کلونه پوره شول. دقیق پر همدې ورځ د 1400 کال د زمري په 14مه اسلامي امارت بیا واک ترلاسه کړ. دغه ورځ هر کال د هیواد مرکز او ولایتونو کې لمانځل کېږي. نن هم د 1404 کال د زمري 40مه ده. د دغه ورځې د لمانځلو لپاره بېلابېلې تیاریانې نیول شوې دي. له موږ سره پاتې شئ. الحمدلله تاسو ګورئ چې زموږ هیوادوال په پوره پیمانه او په ډیر جوش باندې راوتلی دي. پرسونل هم ټول موجود دي. نو الحمدلله خلک یو ډیر ښه احساسات لري. مثلا د اسد 24مه چې د کفري ځواکونو نن د تیښتې ورځ ده، خو الحمدلله زموږ تاسو ټول هیوادوالو په خوله باندې مسکا راځي او ډیر خوشحاله دي او یو ډیر ښه نظم هم برابر د کابل ښار کې الحمدلله کوم مشکلات نشته. الله دې راځي. ساله که طالبان در وطن ما آمده بسیار خوبیای خودم داره، بعضی خردترک اشتباهات هم داره. اتو نیست هر وطن هر رژیمی که نو میشه خوبیای خود خرابیای خود داره. خوبیایش همیست الحمدلله شکر که ما آزادانه هر جای میگردیم، هر جای آزاد میگردیم. کسی نیست که پیشری ما استاد شاید کجا میری یا کجا نمیری. کارونه خدا کارونه لیست مسخط کارگر داره کار مار پیدا شده کار زمینه ور سره پیدا رسی
او نور مخلوق مسلمانان که خوشحاله دي په خپل کاروبار باندې اخته دي خو داسې کارونه نشته چې دوی د خپلې مذهب په برابره سي. د مشرتابه او بل هغه مشران یا وزیران صاحبان چې دوی دغه د ملت غوښتنو ته یا د ملت ته د کاري زمینه د برابرولو لپاره دغسې یو پروژې کارونه منځته واچوي چې دغه ملت مصروفه شي. صحیح د امنیت شته دی، د امنیت برخه کې ټول تاسې ښه معلومات لرئ چې شته دي، خو ولیکن د اقتصادي ستونزې موږ لرو. الحمد لله امروز افغانستان کاملا از نظام اسلامی برخوردار شده و در تمام پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره